ارباز خان خپل پلار څنګه په لایو پروګرام کې بې عزته کړو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي یئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو دې خبرې کې خو شک نشته چې آصف خان د پښتو فلمونو یو داسې نوم ده چې تل به یادېږي. ملګرو هغه په پښتو او په اردو فلمونو کې ډیر زیات زوړ ده، بلکې دا فلمونه راوستي هم ده دي. ملګرو څنګه چې هغه په خپله ښه هیرو هغه ارباز خان راوستو او په هغه باندې چې کوم دا اکټینګ شروع کو او هغه هم هیرو شو. خو دې نه مخکې ارباز خان او آصف خان چرته هم لایو نو راغلي. خو ملګرو ارباز خان یو شو ده چې په هغه کې خپل پلار راوغوښتو او په هغې کې ورته دا خبره وکړه چې اوس وخت کومې ډرامې او فلمز دي نو دا د مخکې نه ډیر زیات ښه دي. نو په دې باندې آصف خان ډیر زیات غوسه شو او ورته وویل چې نن سبا ټول خلک د پیسو دپاره کار کوي او هیڅوک هم د پښتو او د پښتنو نسل سوچ نه کوي. نو په دغه لایو شو کې آصف خان خپل زوی ارباز خان ډیر زیات بې عزته کړو. تاسو د هغه د دې خبرې باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.